سلامونه ټولو ملګرو ته تمه د روغ او خوښ به وي. دا زه رحمت افغان له یوې نوې ویډیو سره تاسو په خدمت کې یم. په دغه ویډیو کې زه تاسو ته ښایم د ډېری ملګري کله وخت چې یو اکاونټ جوړوي بیا د هغه اکاونټ پاسورډ ورځنې هېرېږي. ډېری ملګري دغه ستونزې سره مخ دي. داسې څه ډول کولی شو دغه ستونزه حل کړو او څه ډول کولی شو خپل هېر شوی پاسورډ بېرته را پیدا کړو. نو تاسو کولی شئ په کټ په څو کلیکونو سره دغه کار ترسره کړئ. دا څه ډول کولی شو راځئ دغه ویډیو را سره تر پایه وګورئ. ښه نو تاسو په خپل موبایل کې کروم را خلاص کړئ. کروم ته به راسئ او په کروم باندې به کلیک وکړئ. کروم به را خلاص کړئ او بیا به پروفایل برخې ته راسئ. کله وخت پروفایل برخې ته راغلئ لاندې ګوګل پاسورډ منیجر دغه برخه باندې به کلیک واخلئ. کله وخت دې برخه کلیک وخت تاسو ګورئ هغه اکاونټونه چې تاسو جوړ کړي ټول دلته راخلي. دغه اکاونټونه دې چې تاسو جوړ کړي زه دلته په یو اکاونټ باندې کلیک کوم او تاسو ته ښایم څه ډول کولی شئ خپل پاسورډ معلوم کړئ. په دغه اکاونټ کلیک کوم تاسو ګورئ او دلته دغه ویو برخه باندې به کلیک ورته واخلئ. دلته تاسو ته خپل پاسورډ شو کوي خو شاید په سکرین باندې ونه ښیي ځکه چې دغه سکویر ده او ریکارډر یې نه ښایي. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ خپل پاسورډ معلوم کړئ. نو دا ډیره اسانه او ساده طریقه ده. ډیری ملګرو نه خپل پاسورډونه هېري او بیا دوی ورسره په مشکل کې تاسو کولی شئ له همدغې برخې نه خپل پاسورډ معلوم کړئ. که مو چېرته ویډیو خوښه شوې لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.